سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم زرمیشه خان. تاسو ګورئ زرمیشه خان یوټیوب چینل. نن سره یو داسې څو خبرې شریکول غواړم چې دا خبرې په مزاح کې په ګپ کې هم خپل خاوند ته مه کوئ. دې سره رشته کمزوري کیږي. بعض وخت رشته چې دا هغه ماتیږي هم. اکثر ښځې خپل خاوند ته وایي تا سره واده کول زما د ژوند لویه غلطي ده. دا جمله سړي په زړه باندې سیده داسې لګي لکه د تیر نشان. مزاح کې هم دا خبره مه کوئ، دې سره رشته کې دراړ پیدا کیږي. دویمه خبره دا کول چې ته په ژوند کې هیڅ هم نشي کولی. دا الفاظ د سړي اعتماد ماتوي. سړی خپل ځان بیا ناکامه محسوسوي، نو دا الفاظ هم هیڅ کله مه وایئ. دریمه، هر وخت دا خبره کول چې فلانا خاوند تا نه زیات خپل د ښځې خیال ساتي. دې موازنې سره د سړي زړه خوږیږي او احساس کمتري پیدا کیږي. رشتې کې محبت کمیږي. یو دا خبره کول خپل خاوند ته ته خو سړی نه، دا خبره مزاح کې هم کدی وکړله نو سړي خودداري باندې سیده وار دی. دا یو داسې زخم دی چې بیا هیڅ کله نه راټولیږي. یو دا خبره کول چې ستانه بغیر خو زه ډیره خوشاله یم، دا احساس تنهایی زیاتوي او رشته کې ډیر زیاتې فاصلې راولي. څه خبرې داسې وي چې هغه کې ډیر زیات احتیاط کول پکاري. ځینې داسې لفظونه وي چې هغه سیده په زړه باندې لګي او دا ډیر خاموشۍ سره رشتې چې دي هغه خرابوي، رشتې ماتوي.